بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو د فوټوشاپ 12مه ویډیو ده. که چېرته غواړئ چې د بریا چینل آینده ویډیوګانو ته هم لاسرسی ولرئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب او ویډیو هم در سره لایک کړئ. دوستانو په دې ویډیو کې په تیره ویډیو کې کوم په یاد وي موږ تاسو فلټر ویلې او فلټر کې مو دغه برخه ویلې. نو په دې ویډیو کې دا دویمه برخه چې موږ تاسو دلته بعضې نور فلټرز لرو دا به وایو چې په دې کې مثلا راځو اول لیکوفای ته. که چېرته غواړو چې په عکس کې ډېر زیات تغیرات راشي، مثلا زه غواړم چې په دې عکس کې بعضې تغیرات راولم، نو راځم لیکوفای چې کلیک کړئ د یو وینډو جدا راته خلاصېږي چې په دې وینډو کې بعضې ټولز موږ دلته لرو او دلته موږ کولی شو چې عکس زوم ان زوم اوټ کړو تر څو عکس پوره راته معلوم شي او یا د هینډ ټول په ذریعه باندې یو ځای نه بل ځای ته یوسو. مثلا په دې کې اول موږ تاسې راځو فارورډ ریپ ټول. که چېرته غواړئ چې په عکس کې بعضې نقطې یو خوا نه بلې خوا ته کوئ نو فارورډ ریپ ټول کلیک کوو. مثلا که زه غواړم چې هره نقطه یو ځای نه بل ځای ته چینج کړم نو کولی شم چې هره نقطه یو خوا نه بلې خوا ته کش کړم. د دې لپاره بیا موږ تاسې د برش سایز لرو. که چېرته برش سایز غټو برش غټېږي، که برش سایز کمو برش وړوکی کېږي، او تر څنګ یې ورسره ډینسټي او پریشر هم لرو چې څومره پریشر او ډینسټي زیات وي نو د برش افیکټ به هغومره زیات وي. کوم ځای چې موږ کشو هغومره به ډېر کشېږي، او که چېرې پریشر یا ډینسټي کم کړو بیا به پریشر ډېر کم وي او ډېر کم تغییر به پکې راځي. له دې نه وروسته ریکنسټرکټ ټول لرو. که غواړئ چې کوم ځای کې چې تغیرات راغلي بېرته په خپل اول حالت راشي نو چې ریکنسټرکټ باندې کوم ځای باندې برشینګ کوو هغه ځایونه به بېرته اول حالت ته راولي. او تر څنګ سموت ټول ده چې بعضې ځایونه که غواړئ چې داسې لږ سموت ښکاره شي، لر غوندې ښکاره شي، بیا له دې نه استفاده کوو. بل پکې 12 کلاک وایز ده. کومه نقطه غواړئ چې دا ور ورکړئ د ساعت مطابق دا ور ورکړئ یا د ساعت مخالف، مثلا زه دا سترګې غواړم چې لږ د ساعت مطابق دا ور وخوري، یا آلټ که ورسره ونیسو د ساعت مخالف دا ور ورکوي. نو که کوم ځای باندې کلیک ونیسو دا ور ورکوي. له دې نه وروسته پکر ټول ده چې که غواړئ کوم ځای وړکی شي، مثلا زه دا براش لږ غټوم او مثلا غواړم چې دا ځایونه لږ واړه شي نو چې په کوم ځای باندې کلیک نیسم هغه ځای به وړکی کېږي. او که بلاو ټول واخلم هغه بیا د دې خلاف کوم ځای چې غواړئ غټ شي چې کله کلیک ورباندې نیسئ هغه ځای به بېرته درته غټوي. بل پکې پوش لیفت ټول ده. پوش لیفت ټول او پوش دواړه طرف ته پوش کوي، هم لیفت ته هم رایټ ته. مثلا که زه داسې برشینګ کوم لیفت ته پوش کوي، که بیرته لاندې راځم بیا رایټ ته، که به راځم لیفت ته، که لاندې راځم رایټ ته. نو که کومه نقطه غواړئ چې لیفت و رایټ ته پوش کړي نو که بره برشینګ کوم لیفت خوا ته کوي، او که دلته پریشر زیاته نو ځکه د برش تاثیر هومره زیاته. که چېرته پریشر کم کړو نو بیا د برش تاثیر به ډېر کم وي. له دې نه وروسته ماسک ټول لرو. که غواړئ چې بعضې ځایونه ماسک کړئ، مثلا که غواړئ چې کوم ځای کې تغییر رانشي، مثلا زه په دغو ځایو کې تغییر نه راولم نو که چېرې ماسک ټول په هغه ځای باندې برشینګ وکړم نو اوس که زه دې ټولز نه هر ټول اخلم په دې ځای کې به تغییر نه راځي. هر کار چې کوم په نورو ځایو کې تغییر راځي خو په دې ځای کې به تغییر نه راځي. له دې نه په دې باندې بېرته کولی شو چې ماسک ریموو کړو. او تر څنګ یې هینډ ټول زوم ټول دی چې که غواړئ کوم ځای زوم شي چې دقیق په هغه ځای کې تغیرات راولئ نو کولی شي چې زوم یې کړو. او که چېرې په هینډ ټول باندې یو عکس یو خوا نه بلې خوا ته وړو هم کېدای شي، او که ډبل کلیک ورباندې وکړو عکس په اول حالت ته راسي. نو کله چې په عکس کې تغیرات راولو، که غواړئ چې عکس په همدې حالت پاتې شي فقط اوکې کلیک کوو، عکس به په همدې حالت پاتې کېږي. دا شو لیکوفای. له دې نه وروسته په فلټر کې موږ بعضې نور فلټر هم لرو. مثلا په دې کې د وینیشینګ پوینټ. وینیشینګ پوینټ څه کار کوي؟ مثلا زه دغه عکس غواړم چې د دغه عکس یا د دغه موټر په دغه ځای کې فټ راولم چې دا په دې ځای کې فټ شي. یوه لارې خو دا ده چې موږ د عکس راواخلو دلته یې ور واچوو، بیا په پرسپیکټیو کراپ ټول یا په ټرانسفارم ټول باندې دا په دې ځای کې فټ کړو. خو اسانه لارې دا ده چې موږ تاسې راشو دلته وینیشینګ پوینټ کلیک کړو. وینیشینګ پوینټ کلیک کېدو نه مخکې اول د عکس کاپي کوي. کوم عکس یا کوم خط که غواړئ چې په یو ځای کې فټ کړئ هغه مخکې له مخکې کاپي کوئ. زه به د دې لاک ختم کړم، سلیکټ آل به یې کړم او کنټرول سی کاپي به یې کړم. مخکې له دې چې پیسټ کړئ دلته به راشو په فلټر کې وینیشینګ پوینټ ته. په کوم ځای کې غواړئ چې دا عکس فټ کړئ هغه ځای مخکې له مخکې نه په دې ټول باندې کریټ پلان ټول باندې سلیکټ کړئ. مثلا زه په دې ځای باندې داسې یو باکس جوړوم چې دا عکس دی په دغه اندازه په دغه ځای کې راشي. چې کله مې جوړ کړو کنټرول وي به ووهم هغه عکس به دلته پیسټ شي. بیا موږ تاسې دلته ټرانسفارم ټول لرو تر څو عکس وکولی شي چې غټو وړی کړي. عکس چې کله غټو وړ کړي، اوس چې کله زه دا عکس دې منطقې ته راولم دا به د باکس ته خپله ورلوېږي. مثلا که زه دا عکس راواخلم دلته وګورئ دا دې کې خپله برابرېږي. خو د دې لپاره چې ډېر غټ ده نو ټرانسفارم ټول باندې به یې لږ وړکی کړو تر څو دقیق ښکاره شي.
ګورې که دې خواته وړم چون باکس هاخواته وړکی د عکس وړکی کېږي او که دې خواته راوړم خپله غټېږي. دا کوم باکس چې موږ جوړ کړی د دې په اندازه به د عکس خپله دلته جوړېږي. نو د موو لپاره چې عکس یو ځای نه بل ځای ته موو کړي یا به هم دا ټول کلیک کړی وي او یا به هم سلیکشن ټول کلیک کړی وي. نو له دې نه وروسته بعضې آی ډراپر ټول، ریزر ټول او برش هم دلته شته. که غواړئ چې کوم ځای کې برشینګ وکړئ په سلیکټ شوي ځای کې نو برش رنګ چې هر یو انتخاب کړئ په هماغه رنګ باندې دلته برشینګ هم کولی شو او زوم ټول او هینډ ټول هم لرو. نو که چېرې زه دا اوکې کړم د عکس به په همدغه حالت پاتې کېږي. دې شي ته فینیشینګ پوینټ وایي. له دې نه وروسته موږ تاسې لینز کرکشن لرو. که چېرته زه غواړم چې په بعضې عکس کې د لینز مطابق تغیرات راولم، د عکاسي کامرې که هغه ویډیو وي که د عکس اخیستلو وي هغوی چې دی مختلف لینزونه لري. مثلا زه غواړم چې دا د کوم لینز سره عیار کړم، مثلا دلته کامره ماډل انتخابوي چې کوم کامره مطابق یې غواړي هلته چې کلیک کړو به ټولې کامرې ښکاره شي. مثلا زه د اپل یا د کنن پر اساس باندې غواړم کنن کوم ماډل، له دې ځای نه به یې ماډل انتخابو او له دې ځای نه به یې لینز انتخابو. هر لینز چې انتخابو عکس به د هماغه لینز مطابق دلته راته ښکاره کېږي. تر څنګ یې موږ تاسې دلته سټریټ ټول هم لرو او ګریډ ټول هم لرو. که غواړئ چې دا ګریډ یو ځای نه بل ځای ته موف کړي او که غواړئ چې عکس لږ تاو راتاو کړي نو کولی شو چې عکس تاو راتاو کړو تر څو د کوم لینز مطابق چې غواړو د هماغه لینز مطابق راشي. نو چې اوکې کلیک کړو عکس به همدغه حالت پاتې کېږي. دا شو زموږ ستاسې د نن ورځې فیلټرز چې وینشینګ پوینټ، لیکوپای او لینز کرکشن. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.